مکتوب نمبر 38 د حصے اول دا لږ علمی دی دقیق دی خو سالکانو ته دی ویل ضروری دی نو دی وجه نه زه ووایم دا الله تعالی ذات فقط ذات کوم چې د اسماء او صفات او شیونات او د اعتباراتو نه پاک او منزه دی بعض خلک په دې کې گرفتار شي ذات د الله ته پاتې شي او دارنګ د ناقص خلکو په مذمت کې چې هغه مخلوق کې فکر کوي او ذهن کې چې سره راځي هغه ته معارف الله وای یا ذات د الله وتوای والعیاذ بالله وېدا غلطی ده او دارنګ اهل فنا چې سوق دی فنا فی الله ته سوق رسیدلی دي دا خلکو مرتبه هم په خپل منځ کې مختلف فرقونه لري شیخ محمد خیری رحمت الله علیه ته فرمایي چې تاسو خطر او رسید ډیر خوشاله شوم الله تعالی سره همیشه تصور ساته او الله تعالی د ځان سره ملحوظ او دغه معیت د ځان سره غنا او خپل ځان یو لازید پارم د الله نه غیر ته محواله کوا کوم شیزونه چې د ذات بحث نه سیوا دي اغه ته غیر ویل کیږي اگر چې اسماء او صفات د الله ولی نه کوم چې متکلمین لا هو ولا غیره ویل دي د دې نور معنی دي او غیر نه مراد د غیر اصطلاحي دي او په دې معنی کې غي نفي کړی دا نه معنا د مطلب سره او نفي خاص نفي عام لره مستلزم نه ده د الله تعالی د ذات بحث نه مراد سلب د الله تعالی د ذات بحث نه ما سیوا سلب کول او نفي د سیوا کول د دې بل څه تعبیر نشو کولای په دې مرتبه کې چې کوم اثبات ته هغه الحاد دی او تمام تعبیراتنا بهترین تعبیر او په تمام عباراتو کې جامع تعبیر هغه دی کوم چې الله تعالی فرمایي لیس کمثله شیء دا الله مثل نشته دی چې دا غي فارسی ترجمه بیچون او بیچگون دا او علم او شهود او معرفت دغه طرف ته لار نه لري کوم چې ویني او پیجني او ذهن ترازی او مازغو کې داخلي دا ذات د الله نه دی دا غیر الله دی پدې کې ځان گرفتار او کول دا په غیر الله کې ځان گرفتار کول دي نو لا اله الا الله د لاندې د دې ټولو شیزونو نفي ضروری ده لا اله الا الله سره دا نفي کیږي او الا الله سره د هغه ذات چې بیچون او بیچگون دی دا هغه اثبات لازم دی او دا په اول کې تقلیدی توري او رستو بیا سالک تحقق تورسیږي او دا د په ذهن کې بیا واضح شي دا مسله بعض سالکانو نهایت مطلب ته رسیدل چون یہ بیچون تصور کړی دی او شهود او معرفت یې دې طرف ته ګرځول دي تقلید والا خلق یعنی د بل تابعداري کوونکي خلق په دې کې د دین سو درجه بهتر دي ځکه چې د دې تقلید او تابعداري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نور نبوت د چراغ نه حاصله شوې ده چې هغه کې سهو او خطا نشته او ناقص خلق مقتدا د هغه کشف غیر صحیح دی او غلط دی په حقیقت کې دا خلق د ذات نه منکر دي ځکه که شهود د ذات د اثبات کوي مگر پویږي چې نفس اثبات عین انکار دی امام المسلمین امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولكن عرفناك حق معرفتك اے الله پاکی د تعالی را مونږ استا د عبادت حق ادا نک د عبادت حق نه ادا کول خو خپل ظاهر دی لیکن حق د معرفت حاصل دل بدی بنا دی چې د الله تعالی د ذات نهایت معرفت د ادین سوا بل نه دی
چې لیس کمثله شی سره دی انسان الله او پیژني دین الله بل خبره نشته چې هغه ذات داسې ذات دی چې مثال نه لري هيئت نه لري کیفیت نه لري او د تغیراتو نه پاک دی د جهت نه پاک دی د مکان نه پاک دی د حیز نه پاک دی بیچون او بیچگون دی یو بی وقوف دیم دا ګمانو نکی چې دی معرفت د ذات بحت کې عام خلق او خاص خلق او مبتدی سالک او منتهی به برابر وي نه مونږ وایو چې څوک داسې وایي نو هغه د علم او د معرفت په منځ کې فرق نه دی کړی مبتدی سالک ته صرف علم حاصل شي او منتهی ته معرفت حاصل شي او معرفت سوا د فنا نه راځي او دا دولت د فانی نه سوا نه حاصل کیږي مولانا روم رحمت الله علیه فرمایي ترسو پوری چې یو سړی فنا شوی نه ترسو پوری د الله سره تعلق نشي جوړېدلی ترسو پوری چې د ځان نفي کړی نه او د جمی ما سوا الله د زړه نه ایستی نه نو د الله سره تعلق نشي پیدا کېدلی نو دې امر ته معرفت ویلی شي او دې ته ادراک بسیط ویلی کېږي حافظ وایي چې د الله د بندگانو سره یو داسې تعلق دی چې دغه کیفیت مندل او سمجھ سره وستل ناممکن دي ذکر یا هیرول دا هرگز داسې نه دي البته عارف کامل غیر الله هیر کی او پس زړه کې صرف د الله تعالی سره تعلق وي او په تکلف هم غیر الله د زړه ته نشي راتلی نو فنا کې مختلف مرتبه دي دیو جن منتهیان په معرفت کې په یو بل باندې فضیلت لري د چا چې فنا زیاته کاملی نو دارنګ معرفت به هم زیاته او کاملی د چا چې فنا کم وي نو معرفت به هم کم وي سبحان الله خبره کم طرف ته رسیدا امام ربانی حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي پکار خدا وا چې مونږه خپل کمزوري او نامرادي او بے استقامتی او ناسباتی دی بارکم سلی کړي وي او مرستم د ملګرو نه حاصل کړي وي ما ته د دې قسم خبرو سره نسبت لیکن بلند همت او ذاتی خصلت اجازت نه راکړي چې کمینی مرتبه او لاندې سرمایه طرف ته سړی راشي یا هغه طرف ته د التفات تو کی نو کسوي د دې نسبت بارکه بوي کسنوي نو سبو وي اسب نشي ویلې کسلټي نو دادي طلب کی کسملو نشي او سه حاصل شي یا ملو شي نو ملو بشي او کس حاصل نشو نو نه به حاصلېږي کڅوک د الله سره رښتیا واصل کیږي او د الله سره تعلق جوړیږي نو د هغه به د الله سره تعلق جوړ شي اگر چې به حاصل هی رہے د باز بزرگانو په عباراتو کې چې کوم شهود ذاتی واقع دی د دې معنا کاملانو نه سیوا بل چا باندې ښکار نه ده ناقصان مونږ تاسو د هغې په مطلب باندې نه پوهیږو وای د کامل حال خامس خلق نه پیژني نو بس مختصر خبره کوم والسلام امام ربانی حضرت شیخ محمد خیری رحمت الله علیه تعالی کی چې تا خط د هو الظاهر والباطن سره خسته کړو زما مخدومه هو الظاهر والباطن خو سیدا لیکن ډیر وخت شو چې فقیر رحمه الله په دې عبارت کې د توحید معنا نه غني او نه بي پويږي او د دې معنا پیژندلو کې علما سره موافق دي او د توحید والو خبره صحیح ده او بهتر ده کل میسر لما خلق له ار یو سړی ار یو کس هغه ته هغه شی آسان شوی دی کوم د پاره چې دی پیدا کړی شوی دی هر مخلوق الله د خپل مقصد د پاره پیدا کړی دی انسان د معرفت د پاره پیدا کړی دی چې د الله پیژنګلو حاصل شي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون امام قتاده رحمت الله علیه فرمای اے ليعرفون چې مو پیژني
عبادت خو ټول مخلوق کوي دا ټول مخلوق د الله بندگی کوي ذکر کوي تسبیح وي تهلیل وي وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم خدا انسان کمال داري چې د معرفت خدا حاصلې د الله جل جلاله پیژنګلو او دا د سلوک مقصد دی چې د الله تعالی سره آشنایی راشي د الله سره وصل راشي د الله رب العالمین معرفت حاصل شي رئیس الصدیقین سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمای العجز عن درک الادراک ادراکن چې سره ځان د دین عاجز وګڼي چې الله ستاد صفاتو ستاد ذات ستاد معرفت لار خو ډیره اوږده ده ډیره طویله ده خو ستاد ذات ادراک او زما ذهن تراتل عقل تراتل دا محال دي د دې سړي الله پیژند او کوم شی چې ذهن کې راځي تصور کې راځي خیال کې راځي دا ټول کائنات دی دا مخلوق دی په دې وجه د الله معرفت او د الله پیژنګلو ضروری ده او دا په انسان باندې ضروری ده انسان په دې مکلف دی او دې بد دې اهتمام کوي الله تعالی قران حکیم کې فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا تاسو ته چې دا پیغمبر سره درکې هغه واخلئ اسنم چې منې کوي دا غي نه باندې شي واتقوا الله د الله نه ويریږي د انسان باندې ضروری ده چې اخلاص پیدا کړي او اخلاص بغیر د فنا نشي راتلی او محبت ذاتی نه بغیر آسان نه دی دی وجنه د فنا مقدمات هغه 10 مقامات سلوک صبر شکر تقوا ذکر عبادت رضا بالقضاء وغیرہ دا به حاصلې او د مقدمات او مبادی سره به تعلق د کسب لري بعض دا سیدی چې چاته د فنا حقیقت حاصل شي نو هغه ته بغیر د مقدماتو نه حاصلېږي او ریاضتونو مجاهدون بغیر د الله تعالی د طرف نه داغه صفای وشي او دغه وخت کې دغه حال نه خالی نوي یا خو نهایت کې ولاړی او یا د ناقصانو د تکمیل د پاره عالم امر طرف ته واپس کړی شي بر تقدیر اول د سیر مقامات مذکورو کې واقع کیږي نه او اسماعی او صفتی تجلیات تفصیلات نبی خبر وي او دیم تقدیر باندې چې کله د عالم امر طرف ته واپس کړی شي نو د مقامات کې سیر راغلی وي او بے نهایت تجلیات باندې مشرف شوی وي او ظاهر کې د مجاهدی صورت لري لیکن حقیقت کې کمال ذوق او لذت وي بظاهر کې پر ریاضت کې وي او باطن کې په نعمت او لذت کې وي دا ډېر لوی دولت دی نو ګوره چې الله پاک یې چاته ورکوي الله تعالی دې موږ تاسو ته نصیب کړي او د دې لپاره آسان لاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي او د نبی علیہ السلام سنت د علماء کرامو د نیکانو خلکو په صحبت کې حاصلېږي عام عالمان او نیکان چې چاته د فنا حقیقت ورکړی شوی نه نو هغه د اخلاص د دولت نه خالی وي ښه سړی وي نیک سړی وي لیکن نفس ته اخلاص او سکون الله حاصلېږي چې سړی فنا ته ورسیږي نو بیا کمال اخلاص ورته ملو شي الله تعالی دې موږ تاسو ته کمال اخلاص نصیب کی او الله تعالی دې حقیقت را نصیب کی حقیقت الصلاة حقیقت کعبه ربانی حقیقت محمدی احمدی صلی الله علیه وسلم دې الله تعالی موږ تاسو ته نصیب کی